نو اوس راځو اول دغه فاصله ختموو. کوډینګ ته راځو. دلته چې کله غواړئ هغه فاصله ختمه کوئ CSS ته به راشئ. د هر څه نه مخکې دلته ورته ولیکئ، دلته به ورته ولیکئ علامات ستوري یا د ستاره. د هغې نه به وروسته ټګ ورکړئ. دې علامې مطلب دا ده چې د هر شی وي په هغې باندې عملي کیږي. اوس ورته وایم چې هر شی وي د هغې پډینګ دې ماته 0 شي او همچنان مارجن دې ماته همچنان 0 شي. 0 دا به سیف کړئ. وګورئ د دغه فاصله به اوس څنګه شي؟ ختمه شي. اوس د دې ټولو فاصله ختمه شوه. دلته راځو فوټر هم جوړوو. خپله د انډکس ته راځو. په فوټر کې ورته لیکو چې کاپي رایټ بای فیض الله فیروزی په 2020 کال کې 2020 په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې وښیئ. اوس دغه راځم لږ ډیزاین ورکوم چې موږ ته په سنټر کې وښودلی شي. فوټر ته مو آیډي ورکړې ده. دلته فوټر لرو، ورته وایو چې موږ ته دغه ټکسټ الاین چې ده دا موږ ته په سنټر کې وښیه. اوس به تاسو ته په سنټر کې وښودلی شي او ورته ویلی شي چې موږ ته دې سایز لږ غټ کړه. همدغه ټکسټ سایز موږ ته څه نه څه غټ کړه. ټکسټ په نه ورته ولیکئ، دې ته به فونټ سایز ولیکئ. فونټ داش سایز ورته ولیکئ چې دې ته 10 پکسله سایز ورکړه. اوس به 10 پکسله سایز ورکړي. کولی شئ چې د ټاپ نه څه نه څه مارجن هم ورکړئ. ورته ووایه چې دې ته مارجن ورکړه د ټاپ د طرف نه 15 پکسله. په دې شکل به تاسو ته ښکاره شي چې دا اوس مکمل فوټر هغه واخیستله، مارجن واخیستله. زه غواړم فقط ټکسټ ته یې ورکړم. ټکسټ مې په کوم ډیو چش کې نه ده نیولی ځکه اوس نه غواړي. ښه دوستانو، اوس راځو دلته یوه لوګو جوړوو. د هغې نه وروسته دلته ټایټل ورکوو، منیو جوړوو او دلته سلاټ شو جوړوو. کله مو چې لوګو جوړوله په خودي ټګ د هیډر کې چې دغه شان نور موږ ته په درد نه خوري دا به ترېنه پاک کړئ. یو دانه ټګ به ولیکئ په نوم د ایمیج. ټګ په نوم د ایمیج لرو چې دې ته زه آیډي هم ورکوم په نوم د لوګو او SRC هم ورکوم. یو عکس ده په اسټس فولډر کې په ایمیج کې او همچنان دغه عکس موږ ته راواخله راته وښیه په دې ساحه کې. که چېرته ریفرش کړو موږ ته په دې ساحه کې ښودل کېږي. اوس تاسو کولی شئ د دې نه وروسته یا د دې نه مخکې زه یو دانه بل ټایټل ورکوم. په H1 ټګ کې نیسم، آیډي هم ورته لیکم. دې ته زه آیډي ورکوم په نوم د ټایټل. ورته وایم چې ویلکم ټو ننګرهار یونیورسټي. که چېرته سیف کړم په دې شکل به موږ ته وښودلی شي. دا چې دې دواړه بلاک ټګونه دي، دغه H1 چې دا بلاک ټګ ده په دې خاطر باندې نو په دې ساحه کې موږ ته ښکارېږي. اوس به د CSS په واسطه باندې دا صحیح کړو. نو دې ته مو آیډي ورکړې ده، دې ته مو ورکړې ده. CSS ته راځم. له باډي نه وروسته دغه ساحه کې زه ورته وایم چې مونږ یوه آیډي لرو په نوم د ټایټل چې په هغې کې مونږ ته د هغې ډسپلی چې کومه ده انلاین یې کړه راته. اوس به مونږ ته په دې شکل ښکارېږي او ورته وایم چې د دغې فلوټینګ ښي طرف ته که راته فلوټ راته ورکړه په ښي طرف کې، یعنې چې ما ته ښي طرف کې ښکاره شي، په دې ساحه کې راته ښکاره شي. اوس وګورئ دا صحیح شوله.
اوس د دې نه وروسته دوستانو زه ټاګ خپله د ایمیج ورکوم یا د دې نه مخکې ورکوم. مونږ یوه آی ډي لرو په نوم د لوګو چې هماغه ایمیج ته مو ورکړې وه. په دې کې ورته وایم چې څه نه څه لږ د مارجن یې راښکته کړه. ورته وایم چې مارجن یې د ټاپ طرف نه 10 کړه، 10 پکسله. نو دا مونږ ته 10 پکسله مارجن واخلي. په دې شکل به مونږ ته ښکاره شي. کولی شي کمه یې کړه، 20 پکسله به ما په نظر باندې صحیح وي. 20 صحیح ده. لیفت طرف نه هم کولی شي دې ته مارجن ورکړئ. اوس ورته وایم چې دغه کوم لوګو چې دا د دې واید چې دا ورته مشخصه یې کړه 10% او همچنان ټایټل ته وایم چې تا واید چې دا ته باید مشخصه کړو 80%. ریفرش. اوس فعلا به په دې شکل باندې مونږ تاسو ته ښکاره شي. او ټایټل کې ورته وایم چې د دې ټکسټ مونږ ته باید په سنټر کې وښودلی شي. ټکسټ چالان یې باید مونږ ته په سنټر کې وښودلی شي. دا به صرف کړم او په دې شکل باندې به مونږ ته ښکاره شي. دو ته زه اوس څه ناڅه لږ ډیزاین ورکوم چې مونږ ته لږ ښه ښکاره شي. د دې نه وروسته زه دلته ورته راځم او ورته وایم چې مونږ ته کالر ورکړه. کوم کالر ورکړه؟ اورنج کالر ورکړه، نارنجي کالر ورکړه چې په دې شکل ښکاره شي. او له دې نه وروسته مونږ ته ټکسټ ترانسفر ورکړه او پرکیس. دغه څه ټکسټونه چې مونږ دي دا باید دغه کوم حروفونه دي دا مونږ ته ټول باید لوی وښیي. ټکسټ ترانسفر هم ورکړه، کاپیټالایز. دا مونږ ته کاپیټالایز یا اپرکیس ورکړي. که کاپیټالایز ورکړي فقط هغه اول حرف یې غټیږي او که اپرکیس ورکړي بیا به نو تاسو ته ټول غټ شي. اوس که کاپیټالایز ورکړم اول حرف یې فقط لوی شي. زه ورته وایم چې نه ماته یې اپرکیس کړه. په دې شکل به وښودلی شي. له دې نه وروسته ورته وایم چې لیټر سپیسینګ د هر حروف ترمنځ باید 2 پکسله فاصله وي. ورته وایم چې د لیټر سپیسینګ باید د هر ټکسټ ترمنځ باید 2 پکسله وي. او د دې نه وروسته ورته وایم چې د ورډ سپیسینګ چې دا باید د هر حرف ترمنځ 15 پکسله وي. 15 پکسله. اوس به مونږ ته په دې شکل ښکاره شي. څه ناڅه فاصله یې واخیستله. له دې نه وروسته زه ورته وایم چې د دې فونټ فیملي ورته ښیم. فونټ داش فیملی. دې ته زه فونټ فیملی ورکوم امپاکټ. مونږ ته به اوس په دې شکل باندې ښکاره شي. له دې نه وروسته زه ټکسټ شادو ورکوم. دغه امپاکټ یې کولی شئ نورو ډیزاینونو ته هم تاسو چینج کړئ. ګورئ زه دا چینج کوم. امپاکټ مې یو ورکړلو. د هغې نه وروسته زه یو بل دا په نوم د کارکول یې بولئ، چارکول یې بولئ، هر څه یې بولئ، د هغې په نوم باندې ده. بل دا په نوم د سن سریف. دغه ډیزاین به زه اوس دې ته ورکړم. مونږ ته په دې شکل باندې ښکاره شي. په همدې له دې نه وروسته دوستانو زه ورته وایم چې شاډو ورکړه. شاډو یعنې دې ته یوه دانه سیره ورکړه. ټکسټ ته یې شاډو ورکړه. ټکسټ ته چې کله تاسو غواړئ شاډو ورکړئ زه ورته وایم چې 15 پکسله دې ته شاډو ورکړلی شي. له هغې نه وروسته دې 20 پکسله وي دغه مکمله شاډو او 2 پکسله دې د هغې اپیسټي وي. شاډو دې همچنان بلاک وي، تور رنګ دې ولري د دې سیوری. مونږ ته په دې شکل باندې ښکاره شي. د فونټ سایز یې چې دا کوچنی ده دا یې همچنان زه لږ لویوم. ورته وایم چې د دې فونټ سایز ماته 18 پکسله کړه. دا مونږ ته 18 پکسله شي. د دې نه وروسته دا زه لږ ایټالیک کوم. ورته وایم چې دغه فونټ سټایل یې چې ده فونټ داش سټایل چې کوم ده دا ماته ایټالیک کړه. اوس به مونږ ته
په دې شکل باندې ښکارېږي. کولی شئ د پاس طرف نه دې ته فاصله هم ورکړئ. په همدې ساحه کې به ورته ووایه چې مارجن د ټاپ نه ورکړئ دې ته 10 پکسله. اوس به تاسو ته 10 پکسله واخلي. که غواړئ زیاته ورکړئ زیاته هم ورکولی شئ، هر څومره چې مطابق وي کولی شئ. په دې شکل به تاسو ته ښکارېږي. کولی شئ دا زوم کړئ چې په دې شکل دا فیصدي مې په دې خاطر باندې ورکړه چې په دې شکل به بیا موږ ته ښکارېږي. نو اوس دغلته منیو راوړو. په تېره ویډیو کې موږ دغه منیو جوړه کړې وه. اوس دغه منیو دغلته کاروو. که چېرته مو هم هغه ویډیو نه وي کتلې هغه ویډیو وګورئ نو ترې نه زده یې کړئ. راځو دغه د ان آرډر لیست په واسطه باندې منیو چې جوړه کړې وه دا کاپي کومه. اوس غواړو دا موږ ته په کومه ساحه کې ښکاره شي. غواړو په خپله منیو یا نیویګیشن بار کې موږ ته ښکاره شي. انډکس ته به راشئ. دغه چې دا زموږ او تاسو د نیویګیشن ساحه ده دا به انټر کړئ. په دې کې به فیسټ کړئ. ریفرش پې کړئ. نو اوس به فعلا موږ ته په دغه شکل باندې ښکاره شي. ځکه چې سټایل نه لري د CSS سټایل دلته موږ ورکړی ده چې د همدغه ساحې نه دا انلاین ده یا انټرنل ده. دا به د همدې ساحې نه کاپي کړئ. د خپل CSS په یوه ساحه کې به پیسټ کړئ. نیویګیشن نه به یا لاندې یا پورته پیسټ کړئ. دلته به یو کامنټ ولیکئ چې ورته ولیکئ مای منیو سټایل. له دې نه وروسته به دا دلته پیسټ کړئ. د دغه ځای نه شولو تر دغه ځایه پورې. دا راځم اوس یې ګورم چې په کوم شکل موږ ته ښکارېږي. اوس به موږ ته په دې شکل باندې ښکاره شي. دوستانو وګورئ کولی شئ دغه کانټاکټ او شان چې دي دا منیوګانې نورې هم چنان زیاتې کړئ. راشئ د همدغه کانټاکټ نه کاپي وباسئ. کنټرول C. هر څومره مو چې تابه وي همومره یې لویولی شئ. دا موږ ته په دومره ساحه کې ښکارېږي. د هوم په بټن باندې چې کله کلیک وکړو باید هوم بټن هوم ساحې ته بوځي. کم اباوټ باندې کلیک وکړو باید اباوټ ساحې ته بوځي. نو اوس دغه د اباوټ کومه لینک چې ده دا موږ فالوو. ورته وایم چې دلته کوم اباوټ چې ده د دې په نوم باندې زه یوه صفحه جوړوم. about.html یې جوړوم. سیو مې کله فعلا خو کلیک به وکړم کار نه کوي ځکه نشته ده. د همدغې ساحې سره یو دانه فایل جوړوم په نوم دی about.html. په دې کې خو فعلا شی نشته دی. زه د HTML سټرکچر پکې لیکم. اوس که چېرته په دې باندې کلیک وکړو نو موږ به هغې ساحې ته بوځي. په دې about کې تاسو کولی شئ چې د دغې پوهنتون په باره کې څه معلومات ورکړئ. زه راځم د دې پوهنتون په باره کې څه معلومات لیکم. about as history of ننګرهار یونیورسټي. دا یو ټک ده. د دې کاپي زه رااخلم. دلته یې په H یو ټک کې لیکم. له دې نه وروسته همدغه ټکسټ چې کوم ده دا په یو بل ټک د پاراګراف کې لیکم. کنټرول C او راځم دلته یې لیکم. په دې ساحه کې یو ټک د پاراګراف لیکم او هماغه ټکسټ په دې کې پیسټ کوم. اوس به وګورو دوستانو موږ ته به د موږ او تاسو ویبسایټ په دې شکل باندې ښکارېږي. کله چې په دې اباوټ باندې کلیک وکړو هغه ډیټا موږ ته په دې شکل ښکارېږي. کولی شئ دې ته هم چنان تاسو ډیزاین ورکړئ. دغه نیوز فعاله کړئ. ټول کولی شئ تاسو یې فعاله کړئ. د دې نه وروسته دوستانو موږ راځو په کانټینټ ساحه کې یو دانه سلایډ شو جوړوو. کله چې تاسو غواړئ سلایډ شو جوړه کړئ نو دوستانو د دې سلایډ شو د جوړولو په واسطه باندې موږ کولی شو چې عکسونه سلایډ شو کړو. سلایډ شو چې دا د جاوا سکرپټ په واسطه باندې جوړیږي چې اوس موږ کولی شو چې دغه منیو بار د CSS د سافټویر په واسطه جوړ کړو. سلایډ شو د جاوا سکرپټ د سافټویر په واسطه باندې په ډېرې اسانۍ سره جوړولی شو. زه راځم دلته تاسو ته په عملي شکل ښیم. موږ یو دانه سافټویر لرو په نوم د امازنګ سلایډر. د دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې په 6 مرحلو کې یا په 5 مرحلو کې یو دانه سلایډ شو جوړه کړو. اول به تاسو راشئ عکسونه به دلته انتخاب کړئ. دا عکسونه دي زه ورته انتخابوم مکمل. کولی شئ دغه سلایډ شو ته اندازه تعیین کړئ چې په څومره اندازه کې تاسو ته وښودلی شي.
زه ورته وایم چې دا سلایډ شو موږ ته په 200 یا په 1200 ساحه کې وښودلی شي. دې ته ارتفاع هم تعینولی شي. ورته ویلی شي چې زموږ دغه کوم عکس چې ده دا باید کرپ نه کړي. ورته وایم چې نه. د دې نه وروسته هر عکس ته تاسو ټایټل ورکولی شئ. دې ته زه وایم چې دا یو کټ ده یا یو ډاګ ده. د دې په باره کې به تاسو هغه ډسکرپشن ورکړئ. This is a small dog. د هر عکس ته کولی شئ تاسو ټایټل او ډسکرپشن ورکړئ. دا چې دا مکمل معلومات دي. ویب کنټرول سی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې ورې کړئ. اوس راځو دا سیف کوو. اوله مرحله چې دا کومه خلاصه شوله، دوهمې مرحلې ته راځو. په دوهمه مرحله کې تاسو کولی شئ چې دې ته انیمیشن ورکړئ. وګورئ دوستانو اوس به موږ ته په دې شکل باندې ښکارېږي. 1200 دې اوږدوالی شو. دا کولی شئ اوس دوستانو چې دې ته خپله ډیزاین ورکړئ چې په کوم شکل باندې تاسو ته ښکاره شي. دغه هر یو ډیزاین لري. هر یو چې ستاسو خوښه شو هماغه ډیزاین تاسو واخلئ او استفاده یې کړئ. دغه مکمل ډیزاینونه لري چې تاسو کولی شئ د هر یو نه استفاده وکوئ. زه راځم د همدغې یو نه استفاده کوم. د کوم یو نه استفاده وکوو دا ډېر زیات د هر یو چې دا یو تر بل نه ښکلی ده. نو یو به ورته انتخاب کړو، د هغې نه به استفاده وکوو. وګورئ دوستانو دا خپله په اتومات شکل باندې جوړیږي. د دې نه استفاده کومه. دا دویمه مرحله شوله. په درېیمه مرحله کې تاسو کولی شئ دې ته ډیزاین ورکړئ چې دغه انیمیشن چې کوم لري دا تاویږي دا په کوم شکل باندې تاسو ته خلاص شي. کولی شئ تاسو یې په 3D شکل باندې کړئ، په فټ شکل باندې کړئ. په 3D شکل باندې کله چې دا تاویږي په دې شکل باندې چینجیږي. کولی شئ دې ته مختلف ورکړئ چې په یو شکل کې ماته د CSS واخلي، یو شکل کې ماته بل انیمیشن واخلي. ډېر هر یو ورته کولی شئ چې ورې کړئ. زه دا یو څه دانې ورته ورکوم او اوکې. څلورمه مرحله چې دا په دې کې تاسو کولی شئ چې ورته ووایه چې موږ ته کله چې دا یو وار کې لوپ شولو تکرار شولو بیا نه تکراریږي، کولی شئ چې ورته ووایه چې په څو ثانیو کې دا ماته تکرار شي هر عکس. د دې نه وروسته نور هر څه کارونه په دې باندې لګولی شئ. زه ورته وایم چې دا مرحله هم ختمه. په 5مه مرحله کې به ستاسو همدغه سلایډ شو جوړه شي. تاسو به فقط دغه ته نوم او شی ورکړئ. د هغې نه وروسته به فولډر ورته مشخص کړئ چې د عکسونو کوم فولډر ولري او سلایډ انجن. ساحه به ورته مشخصه کړئ چې چېرته یې موږ غواړو. موږ او تاسو راځو خپلې پروژې ته. کوم ځای کې چې موږ او تاسو پروژه جوړه کړې ده په همغه ځای کې پیسټ کوو. د فیض الله فیروزي ریکارډز په نوم باندې وه. په کوډ کې د یونیورسټي پروجیکټ په نوم باندې دلته زموږ پروژه وه. په دې کې زه سلیکټ کوم او پبلش کوم. نو وګورئ دوستانو موږ ته به دغه په ضرب د 2 ثانیو کې دا موږ ته جوړه شي. بله دا اوس موږ ته جوړه شوله. راځو دا کلوز کوو. وایي چې نه درته ثبت کېږي. اوس که چېرته د موږ خپلې پروژې فولډر ته راشو، د یونیورسټي په نوم باندې ده چې یو فولډر موږ جوړ کړی د اباوټ انډیکس او سلایډر. اوس د سلایډر موږ ته یو سلایډر جوړ کړلو، یو یې سلایډر انجن جوړ کړلو او یو یې ایمیجز جوړ کړلو. دا بیا تاسو کولی شئ چې اسیټس ته یې انتقال کړئ. زه اوس ورته وایم چې په دې باندې کلیک کوم. دې سورس کوډونه چې څنګه غوښتل چې کاپي یې کړئ ویو پیج ته به راشئ. دلته تاسو ته مکمل معلومات درکړي. کامنټ کې درکړی دي چې دغه چې دا لینک ده او دغه چې دا څه شی ده عکسونه دي. دا به د دغه اینډ نه راواخلئ، کاپي به کړئ تر دغه ساحې پورې. باډي به نه کې راولئ، دا به کاپي کړئ. خپل کوډینګ ته به راشئ، انډیکس ته. په انډیکس کې هم چې هر ځای کې زړه وي تاسو یې هغلته پیسټ کولی شئ. اوس زه غواړم موږ ته دا په کومه ساحه کې وښودلی شي. غواړم موږ ته په دې ساحه کې وښودلی شي. نو دا یې موږ او تاسو کانټینټ ساحه ده. راځو کانټینټ ته. په کانټینټ کې دلته زه ورته وایم چې دا دې ماته دلته پیسټ شي. سیف کوم یې. که چېرته اوس موږ د خپله پروژه ریفریش کړو چې شی نه راته ښکارېږي. ولې نه راته ښکارېږي؟ ځکه چې د دې اصلي لینک تر اوسه نه ده کنیکټ شوی. اصلي لینکونه یې دا دي. دا لینکونه به تاسو راواخلئ، کاپي به کړئ او د خپلې پروژې
د انډیکس په ساحه کې به په هیډ سیکشن کې دلته پیسټ کړئ. دلته به پیسټ کړئ. وګورئ دلته تیار کامنټ هم لري. دا به دلته پیسټ کړئ. نو دا به اوس تاسو ته ښکاره شي. که چېرته ریفرش کړم وګورئ دوستانو موږ ته به په دې شکل باندې ښکارېږي. نو د دې سره تاسو کولی شئ چې سلاید شو هم پکې جوړه کړئ. د دې نه وروسته دوستانو که چېرته غواړئ چې دغه لینکونه یا دغه ستاسو دغه فایلونه ټول کاپي کړئ اسیټس ته، نو دلته به یو ورته مشخص کوئ سلاید شو. ګوره سلایډر انجن دا زه وړمه اسیټس ته. اوس به موږ پروژه دلته ریفرش کړو دا به کار نه کوي. ولې چې دغه ادرس چې دا سلایډر انجن ته چې ورکړی ده دا یې ونه پېژندلو. نو دلته باید موږ ورته ووایو چې یو بل فولډر ده په نوم د اسیټس چې کله هغې ته ولاړلې په هغې کې بیا دا سلایډر انجن شته ده. اوس یې که چېرته ریفرش کړو هغه به موږ ته را پیدا کړي. څه مشکل یې پیدا کړو؟ دغلته یو بل ده دا به همچنان کنټرول سی کې په دې سلایډر انجن کې به هم ور پیسټ کړئ او په دې سلایډر انجن کې به هم ورته پیسټ کړئ. اوس به سیف کې او ریفرش به کړئ هغه به راشي. نو تاسو په همدغه شکل باندې کولی شئ چې دغه سلایډر چې اوس ده فعلا دا اوس موږ ته په درد نه لګېږي. دغه سلایډر دا به تاسو نور څنګه کړئ؟ نور به ډیلیټ کړئ ځکه د دې نه موږ اصلي شان واخیستل. یو ایمیجز ده، ایمیجز به همچنان تاسو څنګه کړئ؟ اصلي فایل ته به انتقال کړئ اسیټس ته. موږ دلته دوه ایمیج لرو. یو موږ جوړ کړی دا ایمیج، یو ایمیج چې دی جوړ کړو. اوس که راشو موږ تاسو پروژې ته، په پروژه کې به اوس بیا عکسونه نه ښودل کېږي. نو د همدې په خاطر باندې به هر عکس ته تاسو څه شی وکوئ؟ دغه هم سلایډر انجن ده په دې کې به هم باید هغه ورته پیسټ کړئ. همدغه اسیټس چې ده دا به کاپي کړئ. هر عکس ته به دلته څنګه کړئ؟ پیسټ به کړئ په دې ساحه کې. نو بیا به دا تاسو ته کار وکوي. سیف کوم ګورم چې کار کوي. یو څو عکسونه که نه دا یو څو عکسونه پکې راغلل. نو دا به تاسو هر یوې ته پیسټ کړئ. بیا به تاسو ټول عکسونه انشاءالله کار کوي. هغې ته ما پیسټ کړل او په دغه تمنیل کې هم زه پیسټ کوم. دا کولی شئ د ویژوال سټوډیو کوډ په واسطه باندې آلټ کنټرول شفټ ووایئ او ماوس هم څو چنده کړئ. چې کله څو چنده شولو نو کنټرول وی به کړئ مکمل او ټولو ته به پیسټ شي. اوس به ریفرش کړئ په دې شکل به تاسو ته ښکارېږي. نو دغه چې دا کانټینټ دلته ښکارېږي دغه به تاسو کلیر کړئ ته دا کانټینټ. بیا به د هغې نه وروسته په دې شکل تاسو ته ښکارېږي سلایډ شو. کولی شئ لږ ښکته هم راولئ. د دې نه وروسته دغلته تاسو کولی شئ ننګرهار یونیورسټي په باره کې نور معلومات ورکړئ. هغه چې تاسو ورکوئ د دې نه به وروسته ورکړئ. اوس مثلا ننګرهار یونیورسټي زه اوپن کومه. په دې کې هم صفحې ته راځمه. دې ته په دې کې زه یو څه نور معلومات به کوم ځای نه راواخلم. کانټکټ نه به راواخلم. په دې کې خو نشته. دا هم زیات معلومات نه لري. راځمه د همدغه یو څو معلومات نور اخلم. دا څه معلومات چې دي هیسټوري آف ننګرهار یونیورسټي دا کاپي کومه. راځمه دلته د اچ یو په نوم باندې ټاګ ورته لیکمه. په دې کې پیسټ کومه. اوس به موږ ته دا په دې شکل باندې ښکارېږي. ریفرش هیسټوري آف ننګرهار یونیورسټي. کولی شئ دې ته مارجن هم ورکړئ چې د هغې نه لږ څه ښکته شي. که ورکولو انلاین هم ورکولی شئ په دې شکل کې. یا دغلته یو ټاګ ورکړئ په نوم د بي آر بریک. کنټرول سی وي وي 3 دانې مې واخیستل او موږ ته به په دې شکل باندې ښکارېږي. د دې نه وروسته دغه ټکسټ چې کوم ده دا کولی شئ ټول مکمل کاپي کړئ هغلته یې پیسټ کړئ. نو بیا به تاسو ته ښکارېږي. کنټرول سی. په همدغه ساحه کې زه د دې نه وروسته یو بل ټاګ جوړوم په نوم د پاراګراف. په دې کې پیسټ کوم او موږ ته به زموږ ویب سایټ په دې شکل باندې ښکارېږي.
راځم دا صف او اوس یې ګورم په دې شکل باندې به موږ ته ښکارېږي زموږ ویب سایټ. نو دوستانو د دې سره تاسو کولی شئ چې لیفټ سایډ یې هم جوړ کړئ، رایټ سایډ یې هم جوړ کړئ. لیفټ سایډ یې وچوړوو. په دې کې هم چنان زه ورته وایم د ننګرهار یونیورسټي نه لږ څه معلومات رااخلم د نیوز په باره کې، د اخبار په باره کې. نیوز یې څه شولو؟ ښه دلته ده نیوز، لاټیسټ نیوز. دا کاپي کومه. راځم د مونږه کومه ساحه باید را پیدا کړو؟ لیفټ سایډ بار. په لیفټ سایډ بار کې زه ورته اچوم. لیفټ سایډ بار زمونږ او تاسو چې دا رایټ سایډ بار ده او دغه ټک چې دا کوم نیویګیشن ده دغه چې دا لیفټ سایډ بار ده، همدا خپله لیفټ سایډ بار ده. په دې کې زه اول یو دانه ټاګ لیکم په نوم د H1. له دې نه وروسته دا پیسټ کوم لاټیسټ نیوز. موږ ته په دې شکل باندې ښکارېږي. کولی شئ دا دې ته هم چنان بریک ورکړئ، نور ډیزاینونه پرې ولګوئ. BR ورکوئ، کنټرول C. دا به سیف کړم، په دې شکل به راته ښکارېږي. زیات مې راوستلو، د 2 دانې نه لرې کومه. ریفریش په دې شکل. اوس کولی شئ دې ته معلومات ورکړئ. لاټیسټ نیوز کله چې اوس وګورئ په ننګرهار یونیورسټي په هر دې باندې چې موږ کلیک کوو، اوس په دې هر یو باندې چې کلیک کوو د لینک یې ورکړی ده د بلې صفحې ته مو انتقالوي. نو تاسو هم کولی شئ په دې شکل باندې لینک ورکړئ. دا به کنټرول C کړئ. د په نوم باندې به یو ټاګ جوړ کړئ. کولی شئ هر ځای کې چې لینک غوښتلو همغه صفحې ته به ورکړئ. دا به پیسټ کړئ. کنټرول C، کنټرول V. هر څومره چې وغواړئ کولی شئ. ریفریش. زموږ صفحه څه شوله؟ په دې ساحه کې ده. په دې شکل به تاسو ته ښکارېږي. کولی شئ د دې ډیزاین نور هم ورته چینج کړئ. نو دوستانو خدای دې وکړي چې دا مو خوښ شوی وي. نور به هم بیا په دې باندې کار کوو انشاءالله.